دوه سړي ول او صحابه دومرم د الله د نبی صلی الله علیه وسلم هغه امر کله چې د احد جهاد تیر سو د احد په جهاد کې اویا صحابه څه باندې اویا صحابه شهیدان سول کله چې ابو سفیان بیرته لاړ نو ابو سفیان ته د ټولو ملګرو ویلي وي ولې مو رسول علیه السلام او صحابه ونه وزل ټول کاشکې مو ټول وزلي وی راځئ بیرته بیا پې ورتاوسو تیار مو هسې له بینه وړي دي ټول به یې له بیخه وباسو دا مشوره شیطان ورکړه نو چې دوی را روانېدل رسول الله خبر سو رسول الله اعلان وکړ دې غزوې ته غزوه د حمراء الاسد ویلې غزوه د حمراء الاسد دې غزوې د حمراء الاسد ته صحابه ټولو لبیک ویلې په دې کې ډېر صحابه زخمیان ول دوه ورونه ول یو عبدالله ابن سهل نومېده یو رافع ابن سهل ډېر زخمونه ول خو داسې کرا روانو تلی به نسو یو ورور به یو پیشاک وړ به یې بیا به چې دا بل نوبت راغی بیا بل خو بیا هم د الله او د الله رسول امر ته لبیک ویلې بیخي نادره زندگی د صحابه رضی الله عنهم ده یعنې دومره قرباني د رسول الله سره کړې که تاسې فکر وکئ دا اوس چې یو سړی راجیګ سي وړکای فکر په جامعه کې په مخ بیایي دا وړه خبر نه ده ته مازې یو فکر بیایي موږ ملیانو کې دوه قسمه ملیان یو ملیان داسې مبتدعین دا بدعتونه ډېر خوند ورکوي او یو داسې ملیان چې بدعتونه او رواجونه خوند نه ورکوي لکه دا د اسلام مزاج اصلي هم موږ چې کوم بدعتونه ردوو نو دغه مولیانو سره موږ دومره په تکلیف یو که نه کله راته وابیان وي کله راته پنجپیریان وي کله راته وي هغه یې کله وایي ستړي مو کي چې موږ ورته وي دا رواج ده ناروا ده ناجایزه ده مثلا د اوس زمانه کې سړی مړ سي دوی وی بس هم دا 3 ورځې خیرات وریځې پخې که بس دا خیرات راوتلي په خلکو خیراتونه بندي په ده بندیږي اصل کې موږ وایي یتیمو کونډې ته یې وروړه مدرسه جوړیږي جماعت جوړیږي پول جوړیږي نور دینی مراکز دي د هغې د آبادۍ دپاره یې ورکړه نو دا بس د دین عادت ته همداسې نو چې رسول الله ټول د کفر دین نابود کو مقابله یې ورسره کوله هغه یې ټول بدلوه له بینه یې وړ نو دلته چې مخلص ملګري نه وي دا له اسانه باندې دا کار نه کېږي زمونږ یو بدعت نه سوره کولی دا اوس ولور اخیستل په کنه په افغانستان کې چې جلی ورکوي او پیسې پې واخلي دا مولایان د یو ولور نسي ورکولی ځکه یو ملا وایي چې ناروا دا بل لورګانې ډېرې لري بس بیا وایي چې نه ناروا نه ما سره څوک مناظره کوي ای د خپله ګټه پکې ده یو بدعت یو ناروا موږ نسو ورکولی نو دا چې رسول الله ټول د کفر دین نه بیخ نه وړ دا وړه خبر ده دا چې ډېر مخلص ملګري نه وی ورسره او داسې مخلصین دا نه کېده الله دې مونږ هم همداسې مخلصین کې بیا کار کېږي انشاءالله د ما ساعت خراب ده که څنګه چل سته که نه بس ده زه بحث هم خلاص سو او شیخ صاحب هم راغلی هلته باندې ناست ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله پاک دې مونږ او تاسې نه د الله د دین خدمت واخلي الله پاک په ټولو علومو کې چې اسلام او بشریت ته پایده رسیږي په هغو علومو کې الله موږ ته بصیرت نصیب کړي علما مو وګرځوي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین